د چاپی سهار د اتلانو کارنامې لومړی برخه. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره. د چاپی سهار د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، د کتاب دویمه برخه یعنی د اتلانو اتلولۍ لومړی برخه اورو. افغانستان هغه هیواد دی چې وګړو د اسلام مبارک دین د دفاع په ډګر کې بې شمېره قربانۍ ورکړي، تر دې چې علما کرام ورته د الله جل جلاله چانټه نوم ایښی. امام شهاب الدین بغدادي په خپل کتاب معجم البلدان جلد دویم صفحه 301 ملک نمبر 4014 کې لیکي خراسان یو پراخ ملک دی او په دې اړه روایت را نقل کړی دی چې له شریک بن عبدالله څخه روایت دی. هغه وایي خراسان د الله جل جلاله چانټه ده. کله چې الله جل جلاله یو قوم ته په غصه شي په همدې ملک یې دړې وړې کوي. همداسې ده درنو او قدرمن اوریدونکو، اوسنۍ ناټوګۍ دلته کې ډیر ټپونه وخوړل او د زخمي ښامار په شان خپلو زخمونو باندې خولې لګولې. والټر جونز ویل افغانستان د امپراتوریو هدیره ده. د امریکایي سمندري ځواکونو د قول اردو قومندان چوکلوک په یو ایمیل کې ولیکل ډیرو هڅې کړي خو هیڅوک هم د افغانستان په لاندې کولو نه دی بریالي شوی. موږ به هم د هغو کسانو په لیست کې راشو چې په دې کار کې پاتې راغلي. خراسانه ویاړ د مبارک د عربي ژبې مشهوره مقوله ده، یعنی بهتري دا ده چې دشمنان ورباندې ګواهي ورکړي. هوکې دې ملک په خپله غیږ کې داسې اتلان وروزل چې تاریخونه به تل پرې ویاړي. احمدشاه بابا د هند فاتح، میرویس نیکه د ګورګین قاتل، د افغانستان د ازادۍ اتل وزیر محمد اکبر خان د مکناټن قاتل، بودشکن سلطان محمود غزنوي د هند فاتح، ملال د میوند د جګړې اتله او نازو انا د میرویس نیکه مور. دا اتلان نه تنها چې د خپلې خاورې مدافعین وو بلکې په کلونو یې د هند په لویه وچه سلطنت کړی و. دې غیرتي ټاټوبي په خپل غیږ کې یو ځل بیا داسې اتلان وروزل چې د ناټوګۍ ځواکونه یې د ویر په ټغر کښېنول. دوی کفري ملتونو ته سر ټیټ نه کړ بلکې په هسکه غاړه د هغوی مقابلې ته راودانګل. د اسلامي امت ځلانده ستوری مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد، د ملت سعید شهید اختر محمد منصور، اوسنی امیر شیخ الحدیث هبت الله اخونزاده او د هغوی تر قیادت لاندې غیور ځوانان یادوم. هغه تنکي ګلابونه یادوم چې تر اوسه یې د ځوانۍ تنکۍ غوټ لا پوره نه وې سپړېدلي. له عمرونو کم خو همتونو یې د پامیر او شمشاد سره ټغرې وهلې. همدوی وو چې د ناټو د ځواکونو مقابلې ته یې ور ودانګل او د خپل ګلابي شبابونو یې د اور خوراک کړل. راځئ څو شېبې د اتلانو یاد ته ځانګړې او په اورېدلو یې مینه ماته کړو. کوچنی حسین حفیظا یادوم، دغه یو څو کوچنی حسین حفیظا یادوم، بلکې ښایست د ټول جهان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن